د بنگلاديش ملي لوبډلې شکیب الحسن وایي د افغانستان خلاف لوبه دردونکې وه خو شرمونکې نه وه. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر، ستړي مه شئ. د بنگلاديش کرکټ ملي لوبډلې مشر شکیب الحسن د افغانستان پر وړاندې د ټیسټ لوبې په بایللو خفګان ښکاره کړ. نوموړي وویل که چیرې دوی په راتلونکي درې اړخیز سیریز کې چې د سپټمبر په 14 نیټه پیلیږي ښې کارکردګۍ وکړي نو هر څه به تر کنټرول لاندې راشي او دغه ماته به خلکو له ذهنه وځي. اوس موږ باید په راتلونکي درې اړخیز سیریز کې لومړۍ لوبه حتما وګټو، که چیرې مو داسې وکړل هر څه به سم شي. نوموړي وویل د دغه سیالیو لپاره باید ښه تیاری ونیول شي. موږ باید د 20 ورځو سیالیو لپاره ښه چمتووالی ونیسو. کوم لوبغاړی چې د ټیسټ سیالۍ لپاره انتخاب شوی و زیاتره یې 20 ورځو سیالیو کې هم لوبیږي. لوبغاړو ته پکار ده چې خپل ذهنیت له ټیسټ کرکټ څخه 20 ورځ کرکټ ته راواړوي. که څه هم د لومړۍ لوبې ګټل به ستونزمن وي خو موږ ته په دې ټورنمنټ کې د لومړۍ لوبې ګټل ډېر اهمیت لري. په بنگلادیشي لوبغاړو داسې انتقاد هم کیږي چې د اوږده فارمیټ سیالۍ په ښه شان سره نشي ترسره کولی، خو شکیب الحسن د دوی خبرې رد کړي او ویلي دي چې خلک مختلف نظرونه لري، هر یو خپل نظر ورکوي. خو زه فکر نه کوم چې کوم لوبغاړی په سکواډ کې دی هغوی د ټیسټ کرکټ کولو لیوالتیا ونه لري. شکیب الحسن چې په نړیوال جام کې د خپلې لوبډلې په ګټه ښې لوبې کړې وې داسې تمه ترې کېده چې په ټیسټ کرکټ کې به د خپلې لوبډلې په ګټه ښې لوبې ترسره کړي، خو نوموړي پکې پاتې راغی. نوموړي په دې ټینګار وکړ چې هر فارمیټ لپاره باید د داخلي لیګونو څخه ښه لوبغاړي راوستل شي. د نوموړي په وینا چې موږ په داخلي سیالیو کې ټیسټ 50 ورځ او 20 ورځ لیګونه لرو. د دې لپاره مهمه دا ده چې د 20 ورځو سیالیو لپاره د 20 ورځو لیګونو څخه د ټیسټ کرکټ لپاره د ټیسټ لیګ څخه د 50 ورځو سیالیو لپاره د 50 ورځ لیګ څخه پیاوړي لوبغاړي راواخلو. شکیب الحسن همداسې ویل کپټانۍ پرېښودو ته هم تیار یم. دا به ډېره ښه شوې وی چې زه کپټان نه وی، کله چې بیا زه کپټان شم ډېر اړخونه دي چې په هغوی باید خبرې شوې وي. نوموړي ویل چې د افغانستان خلاف په لوبه کې ما باید د کټ شاټ حسن نه وی کړی چې د ماتې لامل وګرځېد. زه ډېر خواشینی یم. موږ 4 ویکټې په لاس کې درلودې او همدا شان مو 1 ساعت او 10 دقیقې وخت درلود. په لومړی توپ سره زما سوځېدل د ټیم په زیان تمام شو. مسؤلیت هم زما په غاړه اچول کیږي. ما باید د کټ شاټ وهلو هڅه نه وی کړې. ما باید خپله دنده اجرا کړې وی او په کریز کې تر ډیره پاتې شوی وي. زما په سوځېدو سره ټول ټیم تر فشال لاندې راغی. نو ډیره مینه او مننه دوستانو چې ویډیو مو سره تر پایه ولیدله. که چینل ته نوي یې چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.